نن زموږ درس ته ایډیټ مینو ایډیټ مینو کې تاسو آلریډي په انډو کټ کاپي ریپیټ باندې پوهیږئ ځکه دا تاسو څو ځلې ریپیټ کړي دي په ورډ کې مې ویلي وینډو کې هم داسې نور رجو اپس کلیبورډ د دې لپاره استعمالیږي کوم شیان چې موږ کپي کړي وي او ټول دلته راځي دي دې لارې بیا موږ کولی شو هغه شیان راواخلو یعنې پیسټ یې کړو فار ایګزامپل دلته موږ معلومات کپي کړي دي کله موږ اپس کلیبورډ ته لوډ شو اپس کلیبورډ دلته به راغلي وي د دې لارې بیا موږ شیان راخسته شو یعنې کوم شیان چې دلته د ایکسل شیټ ته راخلو په هغه باندې کلیک کوو راځي او که غواړو د واپس ختم کو کلیر آل کلیک کوو واپس ختمي پیسټ باندې تاسو آلریډي پوهیږئ پیسټ سپیشل کې زیات کمانډ موجود دي چې هر یو کمانډ یې ځان ته وظیفه اجرا کوي لومړی د دې لپاره معلومات لیکو یو ډیزاین ورکو سلیکټ کوو فارمټ اټو فارمټ یو ډیزاین ورته انتخابو اوکې ایډیټ ته ځو کاپي کوم ځای ته وړل غواړو هلته کلیک کوو پیسټ سپیشل د پیسټ سپیشل په کلیک کولو سره یو ډایلګ باکس خلاصیږي چې په هغه کې مختلف کمانډ موجود دي چې هر یو ځان ته وظیفه اجرا کوي لومړی د آل سره به ټول کپي کیږي یعنې فرمولا وي فرمټ وي ویلیو وي ټیکسټ وي ټول به کپي کیږي اوکې فرمولا تاسو یو فرمول حل کړی دا هغه غواړئ په بل باندې اپلای کړئ فار ایګزامپل دلته موږ سیلري سره جمع کړه سم سلیکټ آل انټر کوم ټوټل راشي دا سلیکټ کوو ایډیټ کاپي کمیشن هم جمع کوو دلته کلیک کوو پیسټ سپیشل فرمولا اوکې هغه هم راته جمع کیږي ویلیو سره صرف نمبر وړي ټیکسټ او ډیزاین نه ورسره ځي کاپي پیسټ سپیشل ویلیوز اوکې صرف معلومات یې ډیزاین نه ورسره دي فرمټ کاپي پیسټ سپیشل فرمټ سره به صرف ډیزاین سي او معلومات به نه ورسره دي کمنټ تاسو آلریډي سټډي کړی دا ورډ پروګرام کې همداسې په ایکسل کې انزرټ مینو کې روانه دی نو کوم نوم ته تاسو کمنټ ورکړی هغه یو ځای څخه بل ځای ته وړئ فار ایګزامپل موسی ته مې کمنټ ورکړی انزرټ کمنټ هی از up غواړو د بل نوم ته کپي کړو سلیکټ کاپي دلته راوړو پیسټ سپیشل کمنټ اوکې هلته به هم ځي ویلیډیشن وروسته ډاټا مینو کې روان ده چې زیات کمانډ په کې موجود دي په تفصیل سره به سټډي کوو لومړی یو ځای انتخابوو ډاټا مینو ته ځو ویلیډیشن کلیک کوو ویلیډیشن کې انپوټ میسج کلیک کوو دا موږ تاسو وروسته سټډي کوو چې کله ډاټا مینو ته ورسوي چې د لپاره استعمالي انپوټ میسج دلته ورته یو ټایټل ورکوو سټاپ پلیز here okay edit copy دلته وړل غواړو پیسټ سپیشل ویلیډیشن اوکې هغه ځای ته به هم سي آل ایکسے بورډر دې ته هم بورډر ورکړي صرف معلومات وړو بورډر به نه ځي سلیکټ کوو فرمټ سیل بورډر دې ځای نه ورته کلر ورکوو بورډر مو ورکړو ډیټ ته ځو کاپي کوم ځای ته وړل غواړو سلیکټ پیسټ سپیشل آل ایکسے بورډر به نه ځي نور ډیزاین ټیکسټ ویلیو ټول به ځي کالم وید یو کلم پرخواله ځای څخه بل ځای ته کپي کولی شو یو کلم غټ شو ایډیټ ته ځو کاپي کوم کلم باندې اپلای کول غواړو پیسټ سپیشل کالم وید هغه ته ځي
فارمولا نمبر پرمټ د دې دواړو وظیفه یو ده، یعنی صرف معلومات وړي ډیزاین نه ورسره وړي. اوکې معلومات وړي ډیزاین ورسره. سبټریک ایډ یعنی یو شی ور جمع کوي، منفي کوي یا ترنه تقسیم کوي یا منفي کوي. پر ایگزامپل موږ څخه غوښتنه وشوه چې هر نفر ته په معاش کې 800 روپۍ زیاتوالی راغلی. 800 مې دلته ولیکل، دا سلیکټ کوو، ډېر ته ځو کاپي، سلري سلیکټ کوو، پیسټ سپیشل ایډ 800 روپۍ به ور جمع شي. یا 800 روپۍ کموالی راغلی ده، پیسټ سپیشل سبټریک. یا دا نفر میاشتې 1000 روپۍ خوري، ورځې به 100 روپۍ ورته لوېږي. 10 باندې تقسیم کوو، 10 لیکو، ایډیټ ته ځو، کاپي، سلیکټ آل سیلري، پیسټ سپیشل ډیوایډ. یو ورځې به 300 روپۍ ورته ولېږي. یو ورځې 300 روپۍ خلي، میاشتې به څه ولېږي؟ 10 کې به یې ضرب کړو، 10 کې پي، سلیکټ آل، پیسټ سپیشل ملټیپلای، ضرب کوي. سکیپ بلینک یعنی بلینک کوم ځای کې بلینک هغه راته ډکوي. دلته موږ ولیکل ایکمي انسټیټیوټ کمپیوټر، دا سلیکټ کوو، ایډیټ ته ځو، کاپي، دلته کلیک کوو، پیسټ سپیشل سکیپ بلینک. اوکې ډایرکټ راته ډکوي. ټرانسپوز په یو مکمل کلم کې معلومات لیکلي دي، غواړو ټول شیټ ته کپي کړو. دا سلیکټ کوو، کاپي، پیسټ سپیشل ټرانسپوز. اوکې اوکې انټر. پیسټ لینک د دې لپاره استعمالي کوم کله چې موږ لومړی لیکلو کې تغیرات راولو، په ډپلیکیټ معلوماتو کې به فوراً تغیرات راځي. کاپي، پیسټ سپیشل، پیسټ لینک. کله چې دې کې تغیرات راولو، په کې به ډایرکټ تغیرات راځي.